राजू वोट था when word da masal rage tas tama paragraph हम करो को paragraph के बाद ऑप्शन पाती दी दर तको मैं او دلته په دې ملټیپل لیست کې یو موضوع زموږ نه پاتې و چې ډېر مهمه ده ښه کار ورباندې دا کمانډونه ته مخته کومه په ټایم نور مزوخه دا خو عادي شکل کې ما تاسو پاراګراف کړو د دې اډوانس اډوانس لیول کې بعضې کمانډونه دي به زه تاسو کوم ځکه چې مهم دي پاراګراف او فونټ دا ډېر استعمال لري په ډیزاینینګ کې په لیکلو کې دواړه ډېر استعمال لري نو ځکه پاراګراف کې بیا درته لږ کار کوم اول لازم دی ملټیپل لیست ته چې موږ سره کوم دا لیست دی multiple list د دې وظیفه څه ده اوس که چېرته موږ داسې یو نوټ لیکلی که نه چې کمپیوټر فار ایگزامپل کمپیوټر نوټ صحیح ده په کمپیوټر نوټ کې یو عنوان دی ما سره هارډویر صحیح ده بل عنوان دی ما سره سافټویر صحیح شو اوس لاندې دا خو عمومي عنوانونه شو ما سره د درې واړه لاندې راځم هارډویر کې مثلا ما سره څه دي هارډویر کې مثلا موږ تاسو سره ماوس دی کی بورڈ ہے او مثلا سکینر دے او پرنٹر دے او داسی نور دی زبراشم سافٹویر تا او سافٹویر کی مکسر سسری گورا سافٹویر کی پر ایگزامپل تا سر دے ایم ایس ورڈ یعنی مائکروسافٹ ورڈ ایم ایس ایکسل یا پاور پوائنٹ ای ایکس سی ایل یا مثلا ایم ایس نوٹ پڑھ دے او داسې نور پروګرامونه اوس دا لیست دا موږ داسې یو نوټ جوړ کړی دی واړو دا د لیست په شکل باندې یو منظم دی نه څه جوړ کړو یو منظم لیست ترېنه جوړ شي نو اول دا کمپیوټر نوټ ما سره عمومي عنوان دی دا ما سره څه دی عمومي عنوان دی دا ملټیپل لیست به زه ایسته کړم د دې کمانډ نوم دی ملټیپل لیست صحیح ده زه به راشم او دې ته به اول دې نه یو سټایل ورکړم دا موږ سره څه دي سټایلونه دي هیډینګ 1 مې دې ته ورکړې دا هارډویر او سافټویر ته راځم دا هارډویر او سافټویر ته دا د دې فرعي عنوانونه دي هیډینګ 2 مې ورکړی دی ته څه مې ورکړې هیډینګ 2 او بیا هارډویر کې دا شیان دي دا په عمومي شکل باندې هیډینګ 2 شي تر دې برخې پورې دا هیډینګ 2 شو او دا سافټویر هم په عمومي شکل باندې هیډینګ 2 دی یعنی دویم شو نو ګوره موږ سره دوه قسمه عنوانونه یو اصلي بل فرعي صحیح ده او دې سټایلونه موږ تاسو دې نه هیډینګ 1 2 3 داسې ورکولی شو دا سټایلونه دي تاسو ګوره اوس موږ دا سټایل باندې خو اوس کار کوو پاراګراف نه وروسته روان دی جدا موضوع ده راشم دلته دا مې ټول داسې سلیکټ کړه او زه به راشم ملټیپل لیست ته ګورئ دې ته به راشو دا هیډینګ برخې ته به راشو دغه خو لیولې دي تاسو ویلې لیول 1 شي 2 شي 3 شي دا سټایل شو صحیح شو زه به راشم آرټیکل شکل کې به زه دې باندې کلیک وکړم نو تاسو ته څه وي آرټیکل 1 اوله سر مقاله آرټیکل مقالې ته ویل کېږي سر مقاله ستاسو څه دی کمپیوټر نوټ دی بیا په دې کې اول سیکشن اول جز چې دی هارډویر دی دویم سیکشن سافټویر دی او بیا همداسې پسې درېیم او څلورم او راځه داسې دا سیکشن یې شوی په دې کې نو موږ یو نوټ کړو برابرو داسې کولی شو چې برابر کړو وایم دې شکل کې زه نه غواړم دا شکل صحیح نه دی زه راځم ملټیپل لیست ته دا دویم دې سټایل کې واته عنوان هیډینګ شکل کې واخله نو ګوره کمپیوټر نوټ شو اول هارډویر یو اشاریه یو یعنی اول پورې مربوط دی او یو اشاریه دوه دام د اول پورې مربوط دی درېیم او څلورم او پنځم اوس نو اوس که چیرې داسې وشي چې دغه نور فرعي عنوانونه موږ فرعي شکل کې راولو کوم شکل کې راولو فرعي شکل کې راولو نو ګوره دلته به زه راشم هارډویر او سافټویر دا خو عمومي شو دا عمومي عنوان شو دا عمومي عنوان شو دا موس دی فرعي شي څه دي شي فرعي شي نو اوس دې ته به ته لیول انتخاب یا لیول موږ تاسو آلریډي مخکې ویلې دي نو ګوره چینج لیول دا هیډینګ 2 کراته لږ وراخوا شو ډیزاین یې بدل شو بیا راشه داسې یا همدغه ملټیپل لیست نه ته ډیزاین هم ورکولی شي دلته به راشي دا یې موږ سره ډیزاینونه دي نو ته به د هارډویر نوټ لاندې دا فرعي عنوانونه چې کوم دي ټول به داسې مجموعي شکل کې انتخاب کې د انتخاب نه وروسته به کنټرول زیډ انتخاب نه وروسته به راشي دلته او داسې ډیزاین به ته ورباندې اپلای کړې دا ډیزاین نو ګوره دا اوس د دې لاندې چې کوم مربوطه دي دې ته ځان لپاره یو ځانګړی ډیزاین ورکړه کوم ډیزاین دی وي دا
نو ګوره څومره زبردست شو. کمپیوټر نوټ عمومي عنوان بیا په دې کې دا دوه فرعي عنوانونه دي او هغه فرعي عنوانونه هر یوې هارډویر او دا بلې سافټویر او دا د دې پروګرامونه دي. نو دا شی ما تاسو کار نه کړی کړی مو ساده شکل کې خو سټایل باندې مې درته کار نه کړی صحیح ده. نو دا د دې سټایل شو. اوس برا شو پاراګراف ته دا ټول به داسې انتخاب کوم ډیلیټ به یې کوم کنټرول ا او ډیلیټ پاراګراف ته براشم. الاینمنت خو ساده آپشن دی لکه تا دلته یو داسې څه ولیکل The quicker brown fox jumps over the lazy DOG. اوس دا د پیج یا د صفحې په کومه برخه کې راشي؟ رائټ ته راشي، لیفټ ته راشي، که وسط ته راشي، سنټر ته راشي. همدغه کار ته پاراګراف کې د دې کمانډونو په تروم کولی شي. لیفټ ته راوله، لیفټ کې خو تیار دی، سنټر ته راوله او یا ورته وی چې څه کار وکړم رائټ طرف ته راوله، ښي طرف ته راوله. نو ګوره دا ښي طرف ته راغی. پس انټر کا اوس دې طرح انټر شه بله جمله دې مونږ دې نه شروع کېږي. نو دا خو ساده کمانډونه دي. شارټکټ یې باید مونږ زده وي ورته کنټرول آر، کنټرول ای، کنټرول ال. صحیح ده. د دې شارټکټ ما تاسو ته کړی وي که نه CTRL جمع لیفټ طرف ته چې وي ال CTRL جمع رائټ طرف ته چې وي R CTRL پلس E. که غواړې مابین ته ویسي نو دا یې اپشن دا موږ سره شارټکټ شوي دي. را به شم پاراګراف ته. په دې کې اوس مونږ خبرې هم دي چې موږ سره جسټیفای د جسټیفایلو دا څه کار کوي. دا ټول به زه پاک کوم وګوره کوم ایکوال RND ډاټ OLD پخوانی اول دا OLD ورسره ته لیکې که نه لیکې څه مشکل نشته ښه انټر به کې. ما سره یو جمله جوړه شوه یا جمله نه یو جمله زما نه ده پکار یو بسته پاراګراف مې پکار دی. نو ګوره دا پاراګراف د زه وایم دا غواړم منظم کړم د څلورو خواو نه دی داسې منظم یو خط کې راشي. نو دا کار مونږ ته ټول څه کوي جسټیفای کوي. نو دا جسټیفای کمانډ تاسو دلته ویلم دی دا یو دی دا ګوره. نو که غواړې چې نه د دې ځای نه دا کمانډ ونه کارې کله کله دلته کار نه کوي ته به پاراګراف ته راشي او دلته به ورته ووایې دا راته جسټیفای که منظمې که. نو ګوره هر څه چوکاټ کې را برابر شو. بیا د جسټیفای چې دی څو لیولې لري ښه یو جسټیفای فلو دی لږ زره، جسټیفای میډم دی بیخي داسې ډېر متوسط شکل کې او جسټیفای های تر ټول نه ښه نظم. نو د دې کمانډونو مجموعه چیرته ده؟ په دې ځای کې ده. جسټیفای های میډم لو هر یو چې ته انتخاب کړي ستا لیکل به هماغسې برابر شي. ښه دا خو تکراري کمانډونه رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ هم هماغه خبره ده. ته غواړې ښي طرف نه دې لیکل وشي که چپ طرف نه دې وشي یا دا اوسني پاراګرافونه ستا د چپ طرف نه را شروع شي که د ښي طرف نه. ګوره د پاراګراف نظم یا ترتیب د ښي طرف ته شو یعنې پښتو فارسي او عربي ته واوښتلو او وی چې نه انګلیش کې دی وی لیفټ چپ طرف ته دی وي نو ګوره چپ طرف ته شو. که دا د دې نه د لیفټ اخیستې وي نو لیفټ طرف نه به لیکل د سره شروع کېږي که رایټ نه رایټ. دلته آوټلاین یا دا د باډي خبره ده دا لیول 1 2 3 دا څه کار کوي ګوره ښه. اوس زه دلته راځم په دې ځای کې ما یو کلمه ولیکه چې افغان او دا مې داسې لږ سایز ورته غټ کې. زه وایم چې کله زه دا غواړم چې سنټر یا بل ځای ته ویسم باید دا ټول داسې انتخاب یې کړمه. انتخاب نه وروسته بیا دا ما سره رایټ او لیفټ او سنټر ته ځي. خو زه وایم نه هر ځلې چې زه دا غواړم په دې شکل باندې د مابین ته یا چپ طرف ته یا ښي طرف ته ویسم زه باید دا انتخاب هم نه دې ته باید یو نوم ورکړم هماغه نوم دې خپله ځان لپاره خوا دې خوا وړي. نو پاراګراف ته به راشي دلته به دې ته لیول 1 نوم ورکړي. څه نوم به ورکړي؟ لیول 1 او اوکې که اوکې نه وروسته دا هېڅ مه انتخابوه داسې دې وي. نو دا ګوري صرف دغه آوټلاین لیول دا وظیفه ده او دا بیا مونږ تاسو سره وروسته راځي انشاءالله. مونږ تاسو هلته بیا میلینګ مینیو کې ریفرنس کې ساري هلته بیا مونږ تاسو ریفرنس کې دلته ټیبل اف کانټینټس لرو دا لیول هلته پکارېږي انشاءالله کار درته کومه پې. نو بیا راځم پاراګراف ته دې برخه کې خو څه پرابلم نشته. اوس انډینشن دی. انډینشن ویل کېږي فاصلې ته. څه ته ویل کېږي؟ فاصلې ته انډینټ. نو دا ګوره دا صفحه کې دا لیکل لږ سایز ډېر زیات غټ دی. زه به کنټرول ا او دې ته به زه دې ځای نه سټنډرډ یا 12 سایز واخلم. نو ګورئ اوس د دې جملو ترمنځ چې ګورئ د هر پاراګراف
لاندې یو اضافي فاصله راغلی، دلته راغلی، دلته راغلی. اوس دغه فاصلې که ته غواړې کمې کړي یا زیاتې کړي، بیفور ټکس مخکې د لیکلو نه یعنې د دې پاراګراف نه مخکې او آفټر ټکس وروسته د دې پاراګراف نه ته کولی شې دې کې ته دا فاصله زیات او کمه کړې. نو دا اوکې که تا سره به پاراګراف ته ګوره لږ دې طرف ته یې راوړو، صحیح ده. بیا نورې مې ویسه پسې دا څه لپاره مونږ کوو؟ دا دې لپاره چې دغه ځای دغه اضافي ساحه دلته خالي شي او په دې خالي ځای کې که مونږ سټیپلر کوو نو سټیپلر کې به د لیکلي یا عکس یا به نور څه نه راځي. نو دا دې لپاره دلته ګوره خالیګاه رازیاته شوه. که دا خالیګاه ته غواړې کمه شي نو راشه دلته ګوره دا صفر که ټول سره یا یې منفي طرف ته ویسه، چېرته منفي طرف ته تر 5. نو ګوره اوس به څنګه وشي؟ دا لیکل بیخي دلته رانږدې شو، صحیح شو. دا دې لپاره دی. بل وی میرر انډنټ. څه د میرر انډنټ نه مخکې دغه سپیشل دا کمانډ درته کومه. اول به زه دا صفر کم، دا به هم صفر کم، دا به اوکې کم، هر څه برابر شو. په د انګلیسي لیکلو کتابونو لیکلو کې د ډیزاینینګ لپاره هغوی یو قانون لري، یو رولز لري چې د هر پاراګراف دغه اول حرف ته یو ټپ فاصله ورکوي، بیا دې ته یو ټپ فاصله ورکوي، بیا دې ته یو ټپ فاصله ورکوي، بیا دې ته یو ټپ. هر پاراګراف شروع ته د پاراګراف شروع ته یو ټپ فاصله د ډیزاین له خاطره ورکوي. دا د امریکایي لیټرس یا نامې خطونه چې هغه لیکي په دې شکل باندې لیکي، امریکن سټایل دی دا. ښه اوس که ته چېرته تا سره دلته په میلیونونو باندې پاراګراف وي نو ته به هر یو ته بیل بیل لازي د کیبورډ نه به ټپ پریس کړې او نیم انچ فاصله به اخلي. ټپ خو مې درته کړی و که نه، ټپ کمان. نو دا به سخته شي که نه؟ او نو دا به سخته شي. نو دې لپاره به دا ټول څومره صفحې چې وي ټول به کنټرول ا انتخاب به کې پاراګراف ته به راشي. پاراګراف کې به ورته څه کار وکړي؟ پاراګراف کې دلته به راشي سپیشل ته او فرست لاین انجنټ به انتخاب کړي، اوکې به کړي، خپله به اتومات یو پاراګراف شروع ته څه وکړي همغومره فاصله ورکړي. او د دې برعکس هم دا استعمالیږي. برعکس یې داسې استعمالیږي چې چپ طرف ته دې ووځي، چپ طرف ته، ښي طرف ته ګوره. نو برعکس چې دی هغه هنګینګ دی. څه دی؟ هنګینګ. او دا فاصله څومره ده؟ 0.9 انچ ده. دا ته زیاتولی هم شي، مطلب ته وایي چې د 1 انچ په اندازه باندې دې وي، اوکې که 1 انچ په اندازه شو. که بیا راشي ورته وایي چې نه به زه دا هنګینګ شکل کې غواړم. کوم شکل کې غواړم؟ هنګینګ. اوکې که د هغې برعکس شو، یعنې دا ځلې د هر پاراګراف اول لاین نیم 1 انچ دې خوا راووتو. پام دې ورته. ښه اوس راځو له دې نه وروسته دا خو موږ تاسو سره دا سپیشل شو. د دې بای ډیفالټ یا دایمي چې کوم سایز د 0.5 دی، یعنې نیم انچ. اوکې که بس دا وشو. بل کمانډ موږ تاسو سره میرر انډنټس. د میرر انډنټس څه کار کوي؟ ګوره چې کله موږ تاسو د یو نه زیاتې صفحو کې لیکلو لرو او غواړو هغه د کتاب په شکل باندې د موږ سره چاپ شي، نو زه به موږ سره دویمه صفحه څنګه راځي؟ د کیبورډ نه به کنټرول انټر پریس کوي. څه؟ کنټرول پلس انټر. نو ډایرکټ دویمه صفحه راغله او کنټرول وي. اوس که د کیبورډ دا زه داسې زوم آوټ کړم داسې، نو دا ګوره زه وایم چې یو کتاب په شکل دی بدل شي. څه باندې دی بدل شي؟ کتاب. څنګه خوب درځي؟ ښه ګوره ورته دا ګوره یو کتاب په شکل خو فی الحال نه دی، چپټر په شکل دی که نه. زه وایم کتاب ته بدلوم. نو اول به تاسو ویو ته راشئ. چېرته به راشئ؟ ویو ته. او دلته به مولټیپل پیجز واخلئ. څه به واخلئ؟ مولټیپل پیجز. نو دا د کتاب په شکل باندې شو. په څه شکل باندې شو؟ کتاب باندې. اوس موږ دغه خالیګاه نه ده، دا د کتاب موږ دې ځای کې او دې ځای کې دا خالیګاه د سټیپلر لپاره زیاته شي. څه دې شي؟ زیاته دې شي. نو پاراګراف ته به لاړ شي، میرر انډنټ به انتخاب کړي. چې کله تاسو میرر انډنټ انتخاب کړي دا بیفور ټکس او آفټر ټکس په ځای به انساید او آوټ ساید راشي، د صفحې بیرون طرف ته او داخل طرف ته. نو دغه د صفحې بیرون طرف ته دی او دغه د بیرون طرف ته دی، د داخل طرف ته دی. لکه دا کتاب دی که نه. نو ګوره اوس د دې لپاره ته سایز کولی شي زیات کړي. زه وایم تقریبا د 3 په اندازه باندې که. څو په اندازه؟ 3. نو اوکې که تا ته وایي چې 3 امکان نه لري دلته، 1 په اندازه باندې که. اوکې که 1 انچ. نو ګوره 1 انچ د هر څه دی خوا راغلی. کنټرول ټول به انتخاب کړي ټوله. اوس به دا ډېر زبردسته میرر انډنټ به واخلي
یو په اندازه او د یو په اندازه باندې اوکې کا نو ګوره داسې شو صحیح شو اخوا لاړه یو انچ دا دې لپاره دی میرر انډل د کتاب شکل ته وي کم شکل ته وي کتاب نو دا چې بیرته صفر کې صفر کا دا لیفټ واخله ها دا صفر دا لیفټ او هر څه برابر شو یا دل بس اوکې کا هر څه بیرته جوړ شي د سره خو سم فاصله شته ده زه ګورم دا فاصله کم دی نه راغلی ده دا فاصله به موږ تاسو جوړ کو دې ځای کې به سنګل لاین واخلي څه به واخلي سنګل دا روان دی اوسې وایو هر څه به جوړ شي بس کنټرول ان زر اعظم نوی ډاکومنټ اخلم او دې ځای کې مې بیا ولیکل چې ایکوال آر ان ډي او ماته یو 15 پاراګراف راکړه انټر مې کړي نو زه به راشم پاراګراف ته ګوره دا کمانډونه ما تاسو ته کړي وو خو های لیول باندې نه ساده ساده اوس تاسو ته های لیول باندې چې دې باندې ښه پوه شئ صحیح ده را بشم سپیسینګ ته بس فاصله ده بیفور مخکې له لیکلو نه افټر وروسته له لیکلو نه مخکې له لیکلو نه دې ساحې ته ویل کېږي لکه دا پاراګراف دې نه شروع شوی دی د دې نه مخکې هم دلته یو فاصله ده او د دې پاراګراف نه وروسته چې بل پاراګراف دی دلته هم یو فاصله ده اوس دغه فاصلې که تاسو غواړئ کمې زیاتې شي نو دلته به تاسو راشي او د سپیسینګ ته او فی الحال دا وایي چې زه وایم اته دا پاراګرافونه سره ډېر لرې دي لرې پراته دي زه وایم نږدې کا نو اول افټر به دا صفر کو نو ګوره داسې سره نږدې شو دا د 2003 افیس سټایل دی دا اوس چې کوم ډیزاین راغلی د 2003 افیس کې داسې وي چې پاراګرافونو ترمنځ فاصلې نه وي خو 2009 نه دی خوا بیا هغه چې دی بیا دلته ځان لپاره څه اندازه لري لکه اتو په اندازه وکړي که بس دا د تاسو راغلی صحیح شو نو د دې دا هدف که بیفور د دې نه مخکینۍ فاصله غواړي زیاته او کمه کړي ام کولی شي ام څه کولی شي کولی شي دا وګوره د دې نه ار یو نه مخکې فاصله را اضافه شوه اوس د دې کې یو بل کمانډ دی دا بیفور فاصله همیشه موږ سره صفر او دا چې دی لکه د دې نارمل شکل چې دی شپږ دی نارمل چې دی نورمال شپږ دی ښه اوکې که بس دا شپږو په اندازه داسې زبردست ښکارېږي او دا ته کولی شي لاین سپیسینګ د دې نه مو واخلي سنگل دی ساده سنگل دی راشي 1.5 په اندازه باندې د فاصله راشي یا ډبل دی راشي اوکې که تاسو سره به فاصله زیات شي او اوس دې کې دا ولې مونږ کارو کله کله تا ته څوک وایي دغه لیکل چې ما دومره کړي په دې صفحه کې دا په دې یو صفحه کې راته ټول ځای کړه باید دا ټوله صفحه ونیسي نو د دې لپاره به پاراګراف ته راشي او دلته به اول د دې د تیار جوړ آپشن نه استفاده وکړي لکه ډبل شو اټلیست شو ایگزیکټ شو موډیفل شو که دیو سره چیرته ونه شو لیکل دی بیخي کم وي په دې آپشنو سره نه جوړیږي بیا به دلته ورته خپله درجه ورکړي شپږ یا به دلته راشي دې کې به ورته څومره فاصله غواړي ګوره هغه پاراګرافونه لاندې ځي صحیح ده یا تا ته وایي چې دغه یو څو پاراګرافه چې ما لیکلي دا په څو صفحو تقسیم کا نو څرنګه به تقسیمې پاراګراف ته به راشي بس صرف دا سیز به ورته ځای د دې نه که تا سره سنګل انتخابي که هر څه انتخابي خو دا اټ والا سیز به اضافه کړي اوس راځم دلته که چېرته موږ سره داسې پاراګرافونه وي چې دا پاراګراف داسې ډیزاین لري او دا پاراګراف هم د سټایل 1 مې ورته ورکړې او دا لاندې پاراګرافونه سټایل نه لري ساده دي نو موږ داسې وایو چې دا دواړه چې کوم سټایل لري دا سره یو ځای که او دغه نور ترې نه جدا که دا دواړه یو پاراګراف که دا سټایل والا دا بل جدا کا نو دې لپاره به موږ څه کار وکړو پاراګراف ته به لاړ شو او دغه ټک مارک به سمپلي واخلو don't add space between paragraphs of the same style okay نو هغې ترمنځ یې فاصله ختمه کړه او دا نور ترمنځ لا فاصله شته دی د دې خپل سټایل دی که نه اوس که چېرته زه راشم د دې دا سټایل شو د دې بل پاراګراف چې دی دا د دې دا سټایل شو مختلف شو خو صرف دغه دو پاراګراف چې دي دیو دا سټایل جدا یو شان دی نو ته غواړې چې هماغه د دواړه سره نږدې شي نو دلته به ټیک مارک واچې کوې چې نه فاصله دې وي د دې ترمنځ فاصله راغله کوې چې نه یو ځای شي بس یو ځای کا اوکې که تا سره راغله صحیح ده په دې کمانډ باندې وپوهېدلې څه پرابلم خو نشته اوس به راشو سیټ ډیفولټ ته همیشه لپاره ته یو آپشن غواړې زه اوس مونږ همیشه چې کله لیکل کوو د کوم طرف نه شروع کېږي د لیفټ طرف نه چپ طرف نه ښي طرف ته ځي زه وایم نه د دې نه وروسته چې زه کله د ورډ پروګرام شروع کوم
ډایرکټ لیکل د وسط نه را شروع شي، دې نه شروع شي او دا د دایمي شي. نو تاسو به پاراګراف ته راشي او په دې کې سنټر تیار انتخاب دی یا به سنټر تاسو انتخاب کې ورته سیټ ډیفالت او تاسو ته وایي چې صرف دې ډاکومنټ لپاره دا کار غواړي که ټول څومره چې نوی ډاکومنټ راځي هغې لپاره ټولو لپاره غواړو بس دا اوکې که او دا اوکې که. اوس کنټرول ان که نوی ډاکومنټ واخله هغې کې هم دلته شروع کېږي، بیا کنټرول ان که نوی ډاکومنټ واخله هغې کې هم دلته راځي او دا ورډ پروګرام د ټول داسې پسې کلوز کې څه دی وکړي کلوز دی کې او راځ دا هم کلوز ټول دی کلوز کړه هر څه راځي دلته او دې کې تاسو د ورډ پروګرام را خلاصوئ. اوس چې کله خلاص کې اتومات لیکل کم دی نه کېږي وسط نه، یو څه چې غواړي همیشني شي هغې ته ډیفالټ ویل کېږي. خو زه وایم نه دا صحیح نه دی، بس لیفټ نه دی وي بیرته سیټ ډیفالټ کا او آل ډاکومنټ ټولو ته یې که اوکې که خلاص. دې نه وروسته موږ سره ټیب دی. ټب موږ تاسو په کیبورډ کې بټن لرو که نه د ټب په نوم باندې ټب وایي سپیس یا فاصلې ته. د دې ټب وظیفه دا ده چې تاسو ته یو لیکلو ته نیم انچ فاصله ورکوي چې کوم ځای کې مثلا دې ځای نه ورته ورکړه کوم ځای کې ستاسو کرزر موجود وي هماغه ځای ته هماغه ځای نه اخوا نیم انچ تاسو ته فاصله ورکوي. نو زه به دا ټول انتخاب کوم، تاسو دا بدلولی هم شئ، دا فاصله زیاتولی کمولی هم شئ. نو پرګراف ته به راشئ، ټپس ته به راشئ. نو 0.5 ده، زه وایم چې د چپ طرف نه دی بس 0.5 دی نه وي د 2 انچو په اندازه فاصله 2 دلته ولیکه او سیټ یې کړه. د سیټ نه وروسته اوکې کړه. اوس ټب پریس کوه دلته راغی سټایل هم ورسره راغی. صحیح ده، دا سټایل که نه غواړي هغه به یې کلیر کړه. پرګراف ته راشه او یا ما تاسو اسانه طریقه داسې ښودلی وه چې په دې رولر باندې به یو ځای کې ډبل کلیک وکړي. مثلا زه چې یو ټپ پریس کوم ډایرکټ دی چېرته راشي دا کرزر دې څلورو ته دې راشي، څلورو باندې ډبل کلیک وکړئ. ښه خو دا لږ کله کله په سخته اخلي. بس دلته راغی مثلا دلته چې راغی اوس چې ټپ پریس کوم ډایرکټ څلورو ته ځي. چېرته ځي؟ څلور. خو دوه ټبه دي مونږ سره، یو دلته دی یو دلته دی. نو زه غواړم چې دا دوه ټبونه کلیر کړم پاک یې کړم. نو ټپ ته به راشي ورته کلیر آل ټول پاک کړه او یو نوی ټب واخله چې هغه د دریو سره وي. چېرته دی وي؟ دریو سره. نو ګوره د ښي نه چپ طرف ته چې ته پریس کړې ډایرکټ به چېرته راځي؟ دریو ته به راځي. ښه دا خو مونږ تاسو دا کمانډونه که سنټر نه غواړې رایټ نه غواړې. ډیسیمل د اشاري څه کار کوي؟ ډیسیمل ویل کېږي اشاري ته. څه ته ویل کېږي؟ دا اول به دا ټول پاک کړمه. زه وایم چې کله مونږ ټپ پریس کړې 1 انچ د فاصله واخلي او ډیسیمل اشاري دي وي، دا د اعدادو لپاره دی. اعداد مثلا تاسو اوس یو ټپ چې مونږ پریس کې ګوره یو ټپ چېرته راغی د یو ته راغی او یو کې زه عددونه لیکم. نو د عددونه د ښي نه چپ طرف ته لیکل کېږي. کوم طرف ته لیکل کېږي؟ ښي نه چپ طرف ته. او چې کله دلته یو اشاریه ولګوم دا اشاریه شوه نو اوس به د چپ نه ښي طرف ته شي. پام دی دا دې لپاره دی. بیا به راشم کو پوهېدلي ور باندې دا لږه باریکي لري. ګوره ټپ دې پریس کې اعداد لیکي کوم طرف نه؟ ښي نه چپ طرف ته. خو تا ته هلته هغه معکوس ښکاري، ما ته صحیح دلته ښکاري. او چې بیا ته کله دلته یو اشاریه ولګوي نو خپله منظم شکل کې به تاسو سره راشي. صرف د اعدادو لپاره د نورو لیکلو لپاره نه دی. دا ډیسیمل د اشاریه خو مونږ تاسو په عددونو کې لرو که نه، په اے بي سي کې وایي شیانو کې نه لرو. بار څه وظیفه لري؟ زه وایم چې کله 3.5 د صفحې نیمایي ده. کومه برخه ده؟ نیمایي ده. 3.5 انچو ته لاړې دا ټپ د 3.5 انچو ته لاړ شي او یو بار دی واخلي، بار دی یو خط واخلي. نو ګورئ چې تاسو کله ټپ پریس کوئ اتومات دې ځای کې یو خط راغلی او انټر کوه لاندې راځه دا خط به داسې درته واچي. داسې یو خط صفر تقسیمې بار به درسره راځي. دا دې لپاره دی. بیرته یې نه غواړي ته به لاړ شي ټپس ته او کلیر آل هر څه پاک کوو کې که هغه بار به ختم شي. ښه دې کې خو دا نورې اپشنې ما تاسو ته کړې وې که نه چې مطلب دا سټایل دې اخیستې وي او د چپ طرف نه د 2 په اندازه باندې لاړې او سیټ دی کې اوکې دی کې. نو ګوره زه ورته وایم دلته مې ولیکه نیمه څه مې ولیکه نیمه او یو ټپ پریس کوم دلته دې ورسره ډیزاین راشي. څه دې ورسره راشي؟ یو سټایل دی راشي ورسره. نو نیم مې ولیکلو لاړ به شم پرګراف ته ټپس ته به لاړ شم دا مخکیني ټبونه به کلیر کړم او دلته به زه دغه سټایل واخلم او د 2 په اندازه باندې راوله د 2 انچو او سیټ یې که راته. خو دا ورسره سیټ که دا 2 سره سیټ که
اوکې کا اوس ټپ پریس کوه دا ډیزاین وسره راځي او بیا چې لاندې راشم دلته مثلا ولیکم چې فادر نیم ها نو دلته چې ټپ پریس کما دا راغی سکیدا نو ګوري فادر نیم تم راغی صحیح ده لاندې راځي مثلا لیکي جاب دا سکیدا بل وظیفه نه یا نو زرا دلته ګوري ورته او اوس چې کله ټپ پریس کوم دا ډایرکټ ډیزاین او دا ډیزاین یې بدله ټول انتخاب کا پرګراف تلاش ټپ تلاش دا ډیزاین نه غواړم دی کې غواړم نو دی کې راغی صحیح شو په دې ډیزاین کې نه غواړي ټپ تلاش وای چې دی کې غواړم اوکې که بس داسې براشي نو دا سټایل دی کنه صرف سټایل دی نه غواړي ټپ تلاش کلیر کا لیکل به دې پات شي او سټایل وای ختم شي دا ډېر استعمال راځي نو دې برخه کې نور داسې خاص څه نشته دی ښه په ټپ کې نور څه نشته او را به شو ډایرکټ پرګراف ته د لاین ان پیج بریک ته ولاړ شو اول به د ویډیو ته راشو ویډیو اور اوپن څه ته ویل کېږي ویډیو ویل کېږي په انګلیش کې کونډې ته ویل کېږي اوپن یتیم ته ویل کېږي ګوره اوس دا کمانډ که ته همداسې تحت اللفظي مونږ معنا کوو دا نو څه معنا لري خیر اوس راځو دې له دا کمانډ ته کارو صفحه کې لاندې داسې راغلی ګوره ښه د صفحه فار ایگزامپل تا لیکل وکړه راغلی داسې اخر ته راغلی دلته او لږ زر به د دې دا سټایل غټ واخلو داسې اوس زه دلته راځم داسې لیکل کوم پرګراف لګیم لیکم داسې برابر لګ دا ویسم یو څه په خالي کې مثلا د پاس برخه مثلا ډکه ده او تر راغلی دلته اخر ته د صفحې رسیدلې نو داسې لیکل کوي روانې نو چې کله ستا د صفحه ډکېږي نیمایي برخه یې دلته راځي دغه دوه حرفه صرف اضافه شو بس لاندې ورسره دا ټول لاین راښکته شو ګوره دا بیرته پاکوم او برازم او اوس دا پاس ځایږي ما سره صحیح شو نو دغه صرف دا دوه ګردیزې کې زه لږ لیکل اضافه کوم ستا پام دی هغه بیرته لاندې لاړه کله داسې کېږي چې مونږ وایو که چېرته ګنجایش ورته وي ګنجایش وي ورته بس دم بره ویسه ورپسې دغه د یو هغه دلته پرېږده نور بره ویسه نو ته به لاړ شي پرګراف ته پرګراف کې به دا ویډیو نه به ټیک مارک ایسته کې اوکې به یې کې نو څنګه شو منظم شو دا پوره جمله شو او دغه پکې بیچاره یتیم پاتې شو دا یتیم پاتې شو اوس وی چې نه دغه لا پاس پرګراف هم دې پسې راښکته که بر یې نه غواړم صحیح ده نو بیا به لاړ شي پرګراف ته او دې کې به ته کیپ لاین ټوګیدر دې باندې به کلیک وکړي څه باندې به کلیک وکړي keep line together دی باندې وکړي کوکی وکړي نو ټول په سره راځه کړه د یو لغت په څیر ټول راځه دا دی لپاره د کله ډیزاین کې موږ سره پکاريږي بس اوکې کا داسې پېښې سره دی باندې پوښوي نو اوس د کې یو دوه کمانډونه نور دي دا ټول به زه پاک کم او دلته به زه مثلا ما ولیکه چې افغان او افغان ته ملان دی نور باندې واچو انټر مې کې د دې نوټ سایز ډېر غټ دی دا به زه دلته سټنډرډ 12 واخلم او دا افغان لکه ما سره عنوان دی نو د دې به سایز هم لږ غټ کړم صحیح شو دا یو پرګراف ما لیکلی افغان او بل پرګراف دلته دی لکه دې کې ما ورته لیکلی چې انګلیش نوټ دا مې ولیکه دا ټول به داسې لږ راځم نو هغه جدا موضوع ده او دا زمون جدا موضوع ده صحیح ده دا جدا موضوع ده او دا جدا موضوع ده اوس که چیرته مونږ داسې وو دا ټول مونږ انتخاب کړی وي صحیح ده یا دې کې زه موجود یم دغه پرګراف چې دی دا بس جدا یې بلې صفحې ته ویسه ډایرکټ د دې پرګراف هم ویسه ولاندې ورته بله صفحه مو واخله اوس خو مونږ بله صفحه نه لرو 1 اپ 1 پیج صرف یوه صفحه ده
نو د دې لپاره موږ څه کار کوو؟ پاراګراف ته راځو، لاینز ته راځو او ته پیج بریک صحیح ده او اوکې کا. بس ګوره دا دلته راغی او هغه موضوع هلته پاتې شو. که وایې چې نه دا پاراګراف دلته دی، دا پاراګراف او دا دلته دی، دواړه سره بیرته یو ځای کا. څه کار وکړه؟ یو ځای کا. نو د دې پاراګراف سر ته به دا کوم چې لاندې دی دې ته به کرزر راوړي او پاراګراف ته به لاړ شي او دا ټیک مارک به دې ځینې ایسته کړي او ورته به ووایي چې کیپ ویت نیکسټ او اوکې به کړي، نو هغه بیرته هلته راغی. صحیح ده. خو د دې لپاره ښه خبره ده چې موږ هر عنوان ته به سټایل ورکړو. سټایل کې بیا دا ډېر زبردسته پیژني. ښه که سټایل ورکړو نو بیا کله هم دا غلطي نشي کولی. نو بیا موږ تاسو راځو دلته دې آپشنو کې پوه شوي په دا ټول ایسته کې بس څه پرابلم پکې نشته دی. نو ویډیو او دا کیپ لاین ټوګیډر دا دواړه یو بل سره ارتباط لري او کیپ ویت نیکسټ پیج بریک سره ارتباط لري. صحیح ده. ګوره داسې مخالفه دي دا آپشن د دې دریم آپشن سره، دویم آپشن څلورم سره. ویډیو ورته وګوره کار مې ورته کړی، خیر بار بار یې وګوره زده به کړي. سرپریس لاین نمبر څه کار کوي؟ د دې لپاره به اول موږ لاین نمبر واچو. څه به واچو؟ لیاوټ ته به زه لاړ شم. کم ټب ته به لاړ شم؟ لیاوټ ته. دلته ما سره لاین نمبر دی، کنټینیو باندې به کلیک وکړم. لاین نمبر کې کنټینیو، نه کنټینیو. دا زموږ هر یو په جملې ته به یې بېر بېر نمبر ورکړي، اتومات راځي ورسره. دا را روان دی. لیاوټ کې به موږ تاسو وایو لیاوټ کې لاین نمبر بعدین چې ورته وایسو که نه دی دا نه هغې ځینې ورکولی شو، خو دا اتومات دی. ښه دا ډېر زبردسته دی. نو ګوره لاین نمبر مې دلته ورکړی او زه اوس وایم دغه ځای کې د لاین نمبر نه وي، پاتې برخه کې دې وي. نو زه به هم ته لاړ شم. څنګه کار وکړم؟ دا که پاکوم کلیر که نه کېږي، لیکلي پاکېږي خو نمبر نه پاکېږي. زه وایم دې نه دا اور ایسته که لاندې شروع که او دغه یو لیکل چې دي لکه دلته زه یو جمله لیکم فار ایگزامپل بس سمثینګ لایک دس دا دې وي. صحیح ده. نو زه به راشم پاراګراف ته وایم دې جملې ته دې نه لاین نمبر ایسته که. نو سپریس جدا که لاین نمبر له دې ځای نه اوکې که دلته رانه شو لاندې راغله. بیا د لیکل کول کله لاندې وایي دې ځای کې دا لسم نمبر نه غواړم لاندې راوړه. بس دا جمله دې ما سره کې لاین نمبر ونه لري. پاراګراف ته راشه، سپریس لاین نمبر، دې نه لاین نمبر جدا که ایسته که. صحیح ده. بیرته راولي پاراګراف ته لاړ شه، د سپریس نه ټیک مارک ایسته که اوکې که دوباره بیرته راغی. له دې نه وروسته بل کمان دی ډونټ هایپنیټ. د دې هایپنیټ باندې موږ تاسو اول باید پوه شو هایپنیټ ویل کېږي څه ته. بس لاین نمبر اوس که بیخي دایمي غواړي ختم کړي لیاوټ ته به راشي او بیا به لاین نمبر ته نن به ورته انتخاب کړي. بس ایسته شو. لکه زه دلته داسې لیکل کوم، لیکل مې کول جمله کې او دې کې زه راغلم او مې لیکه افغانستان. صحیح ده. افغانستان په کتابو کې به تا لیدلي یو سټایل وي. د افغانستان مطلب دلته پوره نشو، نیمایي را کټ شو، دلته یو هایپن مارک ورکړي. خو دا هایپن مارک لیاوټ ته به ورلا شي. چېرته؟ لیاوټ ته. او دې ځای نه به دا هایپن نن په ځای به اتوماتیک انتخاب کړي. څه به انتخاب کړي؟ اتوماتیک. او اوس د دې وظیفه دا ده چې مطلب زه دلته راځم ګوري لږ مې هغه کې دا اف دلته راغی ځکه دا ټول یو لغت دی که نه. دلته د علامه ورکړه چې مطلب د دې علامې دا ده چې پاتې برخه یې دلته ده. دې لپاره اوس که چېرته ته غواړې چې دا هایپن ختم کړي له دې نه ټول د یو جمله شي نو پاراګراف ته به لاړ شي. پاراګراف کې به لاین ان پیج بریکس ته به لاړ شي. ډون هایپنیشن راته مه کوه اوکې که بس آی پسې لاندې راښکته کړي او که وایې چې نه بېرته دې راشي بس اوکې که بېرته راغی. صحیح ده. نو دې ته وایي هایپنیشن. بل دی وډوارپ. وډوارپ لپاره لکه ما دلته زه دلته راغلم ښه دې کمان دقیقو څه تر هغه هم سخت دی یو څه ناڅه طریقه کار یې سخت دی نور پکې څه نشته. انټر دی کې کنټرول ای دا ټول مې انتخاب کړه داسې او دلته پسې راغلم. ګورئ ما سره دا پاراګراف شو. د دې پاراګراف د پاسه دغه ځای کې غواړم جدا بل ټیکس راشي نو زه به انزرټ ته لاړ شم. چېرته؟ انزرټ ته. ټیکس باکس به راواخلم. څه به راوالم؟ ټیکس باکس. ډرا ټیکس باکس ته به لاړ شي. دا ما سره ډرا ټیکس باکس شو او دلته به زه داسې نو دلته به په دې کې هم زه نوټ ولیکم. څه به ولیکم؟ ټیکس باکس همدې لپاره چې داخل کې موږ تاسو نوټونه کوو. انټر مې کې دا د لیاوټ کې استاد دا د انزرټ نه موږ راواخلو. کوم ځای نه؟ دې ځای نه. دلته به راشي. دلته
دلته براشي او ډرا ټیک باکس ته دا براشي پاراګراف مونږ وته استاد پاراګراف نه موږ ورته صحیح ده یو جدا بل ټیکس باکس هم راوخستو بل باکس هم راوخستو هغه کې جدا لیکل کړي او اوس ګوره دا چې کله ما دلته داسې واچو لاندې لیکل د دې ورک شو زه هم نه داس لیکل د سر دی خوا جدا کا دی خوا جدا کا لاندې راولا کا اخبارونو کې دا شیان وي کتا کتلی نو دی باندې ډبل کلیک وکړي دی باندې ډبل کلیک نه وروسته فارمټ ته بده دی راشي اول به ورته وي شپ فیل دی تر رنګ ایسته نو فیل صحیح ده نو فیل سبکه نو فیل او به ورته آوټلاین یې ایسته کراته صحیح ایسته کا آوټلاین ایسته کا او د آوټلاین نو وروسته براشي د دې وارپینګ ته نو زموږ تاسو کوم کمانډ هم چې دلته کوو هغې ته مو وارپ ویل کېږي څه ورته ویل کېږي وارپ ټایټ وارپ ګوره را فعاله شو مخکې غیر فعاله و ښه نو زه به فارمټ ته راشم او دلته به ورته ووایم چې ټایټ یې کړه ته څه راکمې که ټایټ یې کړه نو څومره زبردسته شو خالیګاوې ورته پرېښودې دلته اوس خبره دې کې ده که چیرې دا تا سره داسې انتخاب وي هم ته راشي پرګراف ته راشي اوس د دې کمانډ کار سره تا آل انتخاب کړي نن په ځای نو که د دې سایز ته د دې ځای نه غټوي داسې ګوره بریکټ نه نو هغه ټکس هم ځان ترې نه مغسې جدا کوي او که وړوکی یا هغه شاوخوا لیکل به م ورته ځان رانږدې کوي که چېرته دا تا سره نن وي څه در سره وي نن وي دا به بیکار نه کوي نو اوس ګوره دا زیاتوه او کمه وایه په هغې باندې څه افیکټ کوم تاثیر ورباندې نه لري نو دې ته ویل کېږي ټایټ وارپ یا فرست لاین اول خط کې صرف تغیرات راوله نو ګوره اول خط کې به ورته تغیرات راځي نورو کې به نه راځي پاس اوله برخه خط ته ګوري اول خط کې تغیرات راځي نو د اول خط دې نه شروع شوی دلته راغلی دا بله برخه ده ښه یا ورته وي چې نه فرست لاین اونلی اول لاین یا لس اخري کې تغیرات راوله نو بس راځي زیاتوه کمالات د په اخري برخه کې موږ سره تغیرات راځي نو دا ګوره موږ سره چې شو ټایټ وارپ شو څه پرابلم شته کله فعالیږي چې ته ټیکس باکس راواخلي د ټیکس باکس نو وروسته راشي فارمټ ته فارمټ کې دا سټایل به ویډیو ورته وګوره دا فیل ترې نه ایسته کړي او آوټلاین ترې نه ایسته کړي او بیا دلته وارپ ته راشي دا ټایټ کړي یا یې سکور کې واخلي نو دا موږ تاسو سره د پرګراف باره کې عمومي خبرې وي چې موږ تاسو پرګراف د اخري سټپسو نو بل ورځ به انشاءالله موږ تاسو د سټایل او د مینیو باندې کار کوو دا ډېر مهم دی ښه دا لیکچر ښه په ځیر باندې تاسو وګورئ